السلام علیکم. یو طرف ته د انډیا او پاکستان منتخب وزیر اعظمان دا کوشش کوي چې په دغه خطې چې امن راشي، خو بل طرف ته عسکري قیادتونه هغه د جنگ تیاریګانې سره کوي. نو دغه خبرې په دغه ویډیو چې زه تاسو سره شیر کوم، یعنی فروری په 1999 چې په لاهور چې خلک روډو تر وتلي وو او ایغو جشن سره مناو کاو، یعنی 50 کالو آباده انډیا او پاکستان تعلقات دا سره روغېدل او دو په منځ کې د بس سروس سټیشن آغاز هم کېده. یعنی انډیا چې کوم وزیر اعظم و اټل بهاري واجپايي دا واګه پورې بس چې راغی ایغه نه آباده دی چې پاکستان ته راته، نو ریډ کارپیټ سره د استقبال وسو دای مینار پاکستان ته راغی او هلته اعلانات هم سره وکړو. نو دغه مقصد دا و چې دینه آباده دا دواړه ملکان په روغې طریقې سره یو او بل سره تسلیموي. نو چې کوم اعلانونه په مینار پاکستان باندې سلی وو، نو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او انډیا وزیر اعظم اټل بهاري واجپايي په دغه باندې دستخط هم سره وکړو. یعنی دا پیغام خلکو ته ورکاوه چې دینه آباده دا دواړه ملکان دغه په منځ کې به جنگ نه سره کیږي، بلکې دوی چې کومې مسلې دي هغه باتچیت په تلو سره حل کیږي. نو دنیا دې دغه لمحې ته د یو په امید نظر سره وکتل چې کیدای شي دینه آباده په دغه خطې چې امن راشي، خو حقیقت لدینه بالکل مختلف وو. یعنی انډیا او پاکستان نه یعنی 1200 کیلومتر لري چې کوم کارګل غرونه وو او الته چې کوم د برف هم ورېږي، نو الته حالات لدینه بالکل مختلف وو. یعنی پاکستان چې کوم عسکري قیادت ته ایغه یو منصوبه سره تیار کړې وه او ایغه ته عملی شکل هم ورکاو، او دغه نه اعلی کمانډران چې کوم دي دا سره خبر وو چې د کوم سیاسي کارکنان دي دا بالکل له دغه خبرې نه ناخبره وو. جنرل جاوید احسن، لیفټیننټ جنرل محمود احمد، لیفټیننټ جنرل محمود عزیز او پاکستان آرمی چیف جنرل پرویز مشرف دغه دا منصوبه سره تیار کړې وه او دا د مرکزي کردارونو د دغه منصوبې والو. یعنی دغه منصوبې مقصد دا و چې موږ الته سټریټیجیک پوزیشن اختیار کو او انډیا نه دا مطالبه وکړو چې لا موږ تا باندې حمله کوو یا ته موږ سره مذاکرات وکړه. یو طرف ته دی چې کوم سیاسي کارکنان او رهنما دي په امن کاغذو باندې دستخطونه سره کوي، خو بل طرف ته چې کوم عسکري قیادتونه دي د جنگ تیاریګانې سره کوي. نو دا دواړه خبرې یوې او بل ته بالکل سره متصادم وي. دغه آباده داسې لمحه راغله چې څو میاشتې وتلې وې چې انډیا او پاکستان د کارګل جنگ سره وکړ. یعنی انډیا او پاکستان چې د کوم تعلقات سره روغېدل او دو امن معاهدو باندې دستخطونه کړي وو دا صرف کاغذو پورې پاته سله، دینه آباده بیا پاکستان او انډیا تعلقات نور سره خراب سلو. نو دغه صورتحال چې ما تاسو سره شیر کړه، تاسو مې ملاقات په یو نوې ویډیو کې کیږي. السلام علیکم.